دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکه سي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، زه میدان په ولسوالۍ کې یو هغې کونډې مور کور ته راغلي یو چې دوی هیڅ سرپرست نه لري، یعنې دوی په کور کې هیڅ نارینه نه لري، فقط دوی کونډې دي، یوه خورګۍ ده. دوی دپاره انشاءالله هغه دي مواد هم موږ راوړي دي، دا به ورته سپارو، تر څنګ به یې د پیسې هم ورته سپارو. نن وي که سبا مرګی راځي خامخا. قدرمن لیدونکو، مرکۍ مخامخ راته ولاړه ده او د دې خوشحالي تا سره شریکوو. مورې ستړې مه شې. څنګه یې مورې؟ روژه څنګه تېرېږي؟ ښه دی، ګذرا دی. انشاءالله دغه د خوراکي مواد همکاري مو شوه، تر څنګ 15,000 افغانۍ نور همکاري م شوي ده. څومره ورته خوشحاله یې مورې؟ ورته خوشحال یو، تاسو ته د خدای بس توفیق ډېر کړي چې چا موږ سره کومک کړی وي، هغه د خدای په مخې وچلوي. امین. موږ ډېر ورته خوشحال یو، بس موږ به دوا ډېرې درته کوو. مورې هغه چا چې همکاري کړې هغې ته هم دواوې کوئ، چا چې موږ سره همکاري هغو ته کړي. دوا کوو، تاسې ته دوا کوو چې دا راغلي وي، د میټار مو راوستو، د موږ ته مو سامان راوړو، دا ډېره موږ په مننه د نه غواړو. مورې دلته خو کله کله جنګونه کېږي. کله کله جنګونه کېږي. څنګه ده دلته خو کوم مشکل ته نه رسېږي؟ هغه به خدای پاک څنګه خوښوي، تمامه دنیا پرته ده، نو څه پلیم چې څنګه به کېږي، خو خدای د خیر وکړي. خیر د خدای وکړي. خدای د خیر وکړي. قدرمن لیدونکو، د 15,000 افغانۍ دا ورته شمارم، دې ته یې سپارمه. لري 14 لري 15. مورې د 15,000 افغانۍ ده څه واخله. بس خدای د زمدای له راکړي، الله مو د عمر ډېر کړي، خدای مو د په مخې وچي. قدرمن لیدونکو، داسې ډېر کونډ یتیمان موږ ته ستا په تمه دي او ډېر لا موږ سره شته، هر وخت غوښتنه کوي چې موږ سره همکاري وکړي، خو بدبختانه چې زموږ لاس تش وي، ځکه چې موږ سره کوم همکاري وشي هغه مستقیم تر همغې کورنۍ رسوو، موږ سره په لاس کې څه نه پاتې کېږي. نو تاسو سره مې هیله ده چې راځئ بیا هم همکاري وکړئ چې موږ یې همداسې مستقیم داسې کونډ یتیمان ته ورسوو لکه څنګه چې دغه مور تاسې کړه. پوهېږم چې ډېرې مرستې به کېږي، بازار شاوخوا کې به کېږي، خو بهترین خلک داسې خلک چې هېڅ له کوره نه ووځي، داسې خلک چې ځان باندې لوږه تنده تېروي، داسې خلک چې هېڅ نارینه سرپرست نه لري، هغه موږ داسې کې یو څه ده چې خدای دې چا مې راته کوي نه، داسې یو کورنۍ کې زه نه ولاړ یم. الله دې بس رحم وکړي مورې. قدرمن لیدونکو، تاسو نه په همدې ځای باندې موږ رخصت اخلو، تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم.